د ستر احمدشاه بابا مقبره ډېره ښایسته معلومیږي دوستانو. بس تاسو ځای خورا ډېرې شولې، ښه سرمایه ګزاران هم تجاران وکړي، ښه باران داسې تېز شو دوستانو، داسې سم تېز شو، والله سم سړی لمدې. ډېرې خرمایي چې موږ راوړو د ایران هېواد څخه راوړو، په دې په بغل کې لږ څه فیصدي د پاکستان هېواد څخه راوړو، لږ څه فیصدي د سعودي عربستان څخه راوړو، ډېره فیصدي چې ده د ایران هېواد څخه راوړو. ځکه چې هغې جلبۍ واقعا شوقیان یاست، تر دغه ځای به نه تېرېږي. تاسو نن ما خپل دغه کې فیسبوک کې لیدا د خپلو ګران ښاریانو دپاره د ځانګړي تخفیف هم د کاجو دا اعلان کوي. نو دوستانو د مشایي جادې باندې زه روان یم، مخته ولایت پر خوا باندې. نو دغه مشایي جاده ده، تاسې راسره ننداره کوئ د خیره سره. بس د روژه مات هغه د تیاري وخت دی په اصطلاح باندې، بس نو کرار بس رش کېږي هم، ځکه ټوله خلک کوښښ کوي چې روژه ماته ځانونه ورسوي. نو په دې خاطر باندې نو دغه مشایي جاده د تاسې راسره ووینئ. او خوشبختي بیا نن دا ده دوستانو چې نن بیا د خیره سره ښایسته وریځ ده، امیده داسې شدرو باران شروع دی، داسې ډېر باران نه دی، خو بیا هم ښایسته ماحول دی. نو دغه مایفزیانې دي، نو هغه چرګان تاسې وینئ، او هغه نن واحده. نو دغسې ډوډۍ بیا جلا خوند کوي، دغسې کندارۍ ډوډۍ چې بیا په روژه مات ورسېږي، ښه ګرمه تازه دې راخیستې وي. او دغه دلته هګۍ خرڅوي، او دا بیا داسې ښایسته پکوړې خرڅوي. زه به نو داسې کار شمه، دا نوی سړک چې دغه ته وتلی دی، او دغه استاد بیا دغه دی. اجازه ده استاده؟ داسې ښایسته پکوړې پخوي، بس روژه ماته لږ وخت پاته دی. نو دوستانو ډېر ښه ماحول دی، چارمان یو څه لږ دا باد تیز نه وای، خیر باد تاواني نه دی، ماحول ښه ماحول دی، بد ماحول نه دی. زه هم راووتمه، خپل وسایل مې پر دفتر کې پرېښوله چې مال تر کوره پورې نه، بلکې دا ملګري ته چې ځان ورسوم په نایده کې دی، مال چې تر هغه ځایه زه ځان رسوم باید په پښو ولاړ شم. هم به دوستانو ته د کندهار دغه ښایسته ماحول چې بیا شلمه روژه ده، دغه مازدیګری به په دوی باندې ووینم، او دلته چې خلک روژه ماته څنګه شان تیاروي او د بازار ماحول څنګه وي، هغه به په دوی باندې ووینم. دوستانو دا خو دا نوی سړک دی، دغه چټک بازار چې وتلی دی، نو زه په هغه سړک کې روان یم، او دا داسې ښایسته ګلخانه ده، داسې ښایسته ګلان لري. یو بل ډېر مهم او ښایسته ځای هم در باندې وینم په عیني حالت کې، قسم عکاسي بنده ده، خو بیا هم موږ د باندې څخه څه ناڅه در باندې ووینو. نو خلفه شریفه او په ضمن کې د ستر امپراتور احمدشاه بابا مقبرې ته راورسېدلو دغه دی، د دغه ځای څخه تاسو ننداره کولی شئ. دا خو چون کار شروع دی، دا خواته یې څه ناڅه ښایستوالی نشته په اصطلاح باندې. هلته چې بیا دننه ورشو، هلته بیا ډېر ښه خوند کوي. ستر احمدشاه بابا مقبره ډېره ښایسته معلومیږي دوستانو. بس دا شلمه روژه ده، داسې مازدیګری ماحول دی، او دغه زیارت نو دغسې دغه مقبره دغسې ښایسته معلومیږي. او د باندې څه مو عکاسي وکړله، نو بس څه ناڅه اوس دوستانو وخت ډېر په اړه دی، ښه وخت ډېر پاته دی، ښه روژې ته نه، روژه ماته، روژه ماته ډېر وخت پاته دی. نو چې کرار وخت تنګېږي، بس دا خلک به بیا په ځغاسته کېږي، تلواري کېږي، بیا کوښښ کوي ژر ځان ورسوي. او دغه غني د وچې میوې مرکز ډېر ښایسته دوکان دی، تاسې هلته لیدلی شئ. دا چې اختر هم را نږدې دی دوستانو، او داسې ښایسته دوکانونه هم شته، او داسې ښایسته سوداوې هم شته. نو اول خو باید ټوله کوښښ وکړو چې وختي دغه سوداوې پوره کړو،
د اختر سودا یې باید وختي پوره شي، ځکه بیا د اختر په شپه باندې اختر ته چې 2 ورځې پاتې نو ډېرې نورې سوداوې هم وي چې باید وشي. نو هغه وخت بیا سړی ډېر خسته وي په اصطلاح باندې. دا سړک باندې بیا دغسې بس دغسې شیان خرڅېږي، ګیلاسونه بس هر شی چې وغواړئ هر شی پیدا کېږي، چې هر شی وغواړئ بس دلته شته. نو د دغه ځای څخه دوستانو د ستر احمدشاه بابا مقبره ډېره ښایسته معلومیږي دوستانو. بس دا 20مه روژه ده، دغسې مازدیګرۍ ماحول دی او دغه زیارت نو دغسې دغه مقبره دغسې ښایسته معلومیږي. نو د باندې څه مو عکاسي وکړله، نو بس اوسه ناڅه اوس دوستانو وخت ډېر فعاله دی، ښه وخت ډېر پاته دی، ښه روژې ته نه روژه ماته، البته روژه ماته ډېر وخت پاته دی. نو چې کرار وخت تنګېږي بس دا خلک به بیا په ځغاسته کېږي، تلواري کېږي، بیا کوښښ کوي ژر ځان ورسوي. او دغه غني د وچې میوې مرکز ډېر ښایسته دوکان دی، تاسې هلته لیدلی شئ. دا چې اختر هم رانږدې دی دوستانو او دغسې ښایسته دوکانونه هم شته او دغسې ښایسته سوداوې هم شته. نو اول خو باید ټوله کوښښ وکړو چې وختي دغه سوداوې پوره کړو. د اختر سوداوې باید وختي پوره شي، ځکه بیا د اختر په شپه باندې اختر ته چې 2 ورځې پاتې نو ډېرې نورې سوداوې هم وي چې باید وشي. نو هغه وخت بیا سړی ډېر خسته وي په اصطلاح باندې. نو دوستانو دغه د غني د وچې میوې مرکز ته رالو، دغه ورور ته ښه راغلاست وایو. سلامونه وروره. وعلیکم سلام، الله مو راوله، څنګه یاست؟ ښایست په خیر یاست؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسې، الله دې وساته. خوشحاله شو چې ستاسې سره مخامخ کېږو. نو څه امادګۍ لرئ اختر دپاره؟ اختر ته خو نو وخت هم ډېر کم پاته دی، د دغسې وچې میوو پر برابر باندې څه امادګي لرئ؟ والله بس موږ هم خوشحاله اوسو چې تاسې زموږ ځای ته تشریف راوړی دی. اختر ته خو نو تاسې پوهېږئ انشاءالله کوچني اختر ته دا د په حساب 10 ورځې پاته دي. نو زموږ خپلې امادګیان انشاءالله شروع دي د وچې میوې ده. تاسو نن ما خپله په دغه کې فیسبوک کې علیحده د خپلو ګرانو ښاریانو دپاره ځانګړي تخفیف هم د کاجو دا اعلان کړي چې معنا د ټوله بازار یا د ټوله کندهار مثلا د کاجو ما اعلان کړی دی، یعنې ډېر تخفیف دی پکښې. هغه چا چې مخکې یعنې داسې دی چې د بازار څخه هغه چا چې کاجو رانیولي وي هغو ته بیا په قیمت کې په کیلو کې مثلا 80 او 90 افغانۍ موږ په دغه شي کې تخفیف کړی دی، یعنې داسې چې اکثره شیان په خپل سر سره کړي دي. نو داسې سر او بل دغه هېوادوال چې اوس زموږ ستاسې دغه ویډیو ګوري، اوس که وګورو په دوکان کې په اصطلاح یا په هغه سودا کمه ده، یعنې هر یو اړتیا لري خامخا د اختر سودا وړي. هغه هېوادوال دپاره کوم څه پیغام لري چې ناوخته سودا کوي؟ بیا نو د اختر په شپه باندې اختر ته 2 شپې پاتې، کالي دې هم پاتې، بوټونه دې هم پاتې، ټوله شیان دې پاتې، د کور سودا هم پاتې په اصطلاح دا وچه میوه. نو څه پیغام لري دغسې ځوانانو ته؟ والله سوداوې خو چې نو وختي پوره شي ډېر ښه دی، ځکه بیا په دغه شپو کې خو د اختر په شپو کې دغه سړکان اکثره بندېږي، دلته ډېر ټینګ راشي، نو بیا چاته کالي پاتې، چمپلان دا شیان پاتې، نو د وچې میوې سودا هم دا هم وخت غواړي. نو چې داسې د اختر د روژې د 20 مثلا مثلا داسې میده سوداوې خلک سره پوره کړي، اختر شپې ته به ښه سره بېغم وي. برای به انشاءالله بیا سوداوې نه وي کمې چې مثلا پلانکی شی مې یا کم دی یا مانده دی، نو وختي چې سوداوې وکړي ډېر ښه وي. ډېره مننه. ستاسې د دوکان هغه عکسونه او ویډیوې ټوله شریک کړې دوستانو سره، چې چیرې سودا کول چیرې باید راشي؟ زموږ ادرس نو انشاءالله د نوی سړک دی، د خرکې شریف شاته نوی سړک دی، غني د وچې میوې مرکز دی. نو انشاءالله به سر څوک چې راځي الله دې راولي. د ټوله بازار انشاءالله زموږ قیمتونه او اجناس هم با کیفیته دي او هم قیمت ښه دي. ډېره مننه د وخت راکولو، الله دې خیر راکړي. سلامت وسلام. دوستانو دغه دی ښه ښایسته باران شروع شو، ښه د خلقي شریفې د شا سړک دی، دا نوی سړک چې جوړ شوی دی. نو زه اوس دا یم په ښار کې روان یم، د روژه مات بس یو 40 دقیقې یا 15 دقیقې هم پاته دي او داسې ښایسته باران شروع شو. که څه هم د باران اټکل نه و، خو بیا هم
د الله بس په خپل رحمت باندې ونازولو ماشاءالله ښه باران شروع دی. دغه نو اوس دغه د خلقي شریفې د شا سړک څخه زه دغه دی اوس ټک ټاک بازار ته راورسېدم. هغه فلمو مارکیټ ته د دې ځای څخه معلومیږي. فلمو مارکیټ خو نو ټوله ورسره بلد یاست انشاءالله. کاوه هم را رسېدلی دی. دا کاوه خوند به خامخا تاسو لیدلی وي. ډېر ښایسته شی دی. دغه د فلمو مارکیټ دی او موږ هم دغه میده باران دی دغه د ځان سره ننداره کوو د خیر سره. دوستانو د کریمي خرما دغه شرکت ته دا دی رالو او ماشاءالله دلته ډېرې خرماوې پیدا کېږي. تاسې وګورئ ستا د خرما شرکت دی. دا ملګري اختر دی دلته سره. السلام علیکم ورحمت الله. څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ صحت ښه دی؟ کراري ده؟ الله دې وساته خیر وساته. خیر و خیراتی دوستان ته ځان معرفي کړم. زه عبدالمتین کریمي د کندهار ولایت اوسېدونکی. عبدالمتین کریمي د خرما شرکت مسؤل. کریمي صاحب خوشحاله شو چې موږ ته دې وخت راکړي وروره. بله هو ډېر خوشحاله شو. که ته راته ووایې دغه خرماوې بله هو دا تاسو ته کومو هېوادو څخه راوړئ؟ موږ خرماوې چې مثلا ډېرې خرماوې چې موږ راوړو د ایران هېواد څخه راوړو. په دې په بغل کې لږ څه فیصدي د پاکستان هېواد څخه راوړو. لږ څه فیصدي د سعودي عربستان څخه راوړو. ډېره فیصدي چې ده د ایران هېواد څخه راوړو ځکه چې هغه اقتصادي تمامېږي د خلکو وس په رسېږي چې رایې استفاده صاحب که راته ووایې څو ډوله خرما تر حاله ته په دغه خپل شرکت کې لرې؟ تقریبا خرماوې خو رقمونه بیخي ډېر دي. اوس عربي خرما راواخلې هغه څو تعداد دي مثلا 15 رقم عربي خرماوې دي. تقریبا 25 رقمه ایراني خرماوې دي. 2-3 رقمه پاکستاني خرماوې دي. رقمونه ماشاءالله بیخي ډېر موجود دي. نو دغه ستا مخته چې دغه خرماوې پرتې دي دا راته معرفي کولی شې؟ دا څو رقمه خرماوې دي. اوس فعلا دغه ایراني توره خرما ده. دغه ایراني خرما د نوم لري که یا؟ دا کلوته خرما ورته وایي. دا ایراني مجدول ورته وایي. دا بیا ایراني شاني ورته وایي. دا بیا د ایراني عجبه ورته وایي. دا ډېره مشهوره ده. دا مې د ایراني توره خرما ده. نو داسې مختلف رقمونه دي. دا ایراني عجبه ده. اوس دا رقمونه دي. دا هم د ایراني عجبه ورته وایي. دې ته هم ایراني عجبه وایي. اوس دا بیا تورې لنګې خرماوې دي. تازه خرماوې دي. پیرم خرما هم ورته راواخله. وعلیکم السلام. جوړې بخیر. دا هم بیا توره پیرم ورته وایي. خلک یې په عربي خرڅوي خو دا اصل کې دا ایراني ده. نو قسم خرماوې انشاءالله موږ سره شته. دغه هم دا هم ایراني خرماوې. څنګه دي د خرما سوداوې څنګه؟ الحمدلله شکر دی. ډېره ښایسته روژه ده. بس انشاءالله کم مشکل نشته. بس خرما خرڅېږي. خرڅېږي. خرما ګټې خو بیخي ډېرې دي. ډېرې ګټې لري. خرما یې بس بهترینه غذا ده. بل شی نشته په دې کم نیمګړتیا نه لري ده. څنګه دي قیمتونه یې څنګه دي؟ قیمتونه یې کم فرق یې نه دی کړی. که چیرې په دوبي کې هم نرخونه وه په ژمي کې هم وه هېڅ فرق یې نه دی کړی. ډېر خلک وایي د روژې په خاطر به ګرانه شوې خو تر اوسه نه ده ګرانه شوې. یوازینی شی که موږ وایو په روژه کې خرما ده چې ثابت پاتې کېږي. نو ډېره مننه. الله دې غم راکړي. ژوندی اوسه. نو بس که دوستانو خرما رانیوله خامخا تا باید ځان راورسوي. خدای مو راوله. موږ په خدمت کې یو انشاءالله. خیر اوسه. ژوندی اوسه. دوستانو داسې ښایسته باران شروع دی ماشاءالله. ښه روژه ماته بس یو څه لږ وخت پاته دی او په دغسې ښایسته ماحول کې بیا دغسې ښایسته باران شروع دی. نو دوستانو دی د نایاول چوک ته رالو یا هم د امامبارې چوک. نو ښه ښایسته باران شروع دی ماشاءالله. ډېر ښه خوند کوي. دا خواته نو بلا د امامبارې سړک دی. دا خواته نوي سړک ته هرات بازار خواته کټېږو. هغه مشهوره په اصطلاح کې ووایي السبحان د وچې میوې مرکز. ډېر اعلانات یې کېږي. نو دغه دی پر دغه د نایې پر اول چوک باندې بس دغه غټ شانداره بس دغه ښایسته دوکان دی. نو بیا که چیرې راتللاست
دا ځای هم بد نه دی، ښه سرمایه ګزاري یې کړې ده. کور یې ودان، هر تاجر و تجار چې دغسې سرمایه ګزاري کوي په خپل هېواد کې په دغسې ښایسته ډیزاین او فیشن سره بیا نور هم جلا کیف لري. او دغه بابا خو نو دا وخرڅوي. نو دوستانو موږ دا میده میده روان یم ښه. الله په تاسې هم دا ماحول ګورو. ښایسته باران شروع دی چې بیخي شاعرانه ماحول دی، بله کوم ښایسته ماحول دی. دا د سبزۍ منډۍ ده، دا د خلکو سودا وخته دی، ترافیک آماده دی. دا نو د شاندار بریاني ده، د چا بریاني پکې خوړلي. او دغه دوستانو باغلي ده. باغلي خو مو پخوا په یاد دي چې باغلي والا په کورو کې په کلي کې ګرځېدی، باغلي به یې پر کوچنیانو خرڅوله. اوس دا دې کولی شئ دا رقم یې رانیسئ، بیا یې په خپله په کور کې پاخه کړئ او بانه یې وخورئ. دغه د دواو مارکېټونه چې دي، دغه د دواو مارکېټونه دي دوستانو. زموږ خلک نو تاسو ته معلومېږي چې نږدې تلوار دی، دغسې په تېزۍ روان دي. او دلته بیا دغه رقم جلبۍ خرڅېږي. بیا تاسې وګورئ. او دوستانو په ټوله ښار کې چې تاسې وګرځېږئ، په ټوله ښار کې د دغه ځای جلبۍ چې دي دا ډېرې مشهورې دي. د دغه منطقې ده ډېرې ښه جلبۍ پخوي د دغه منطقې ده. نو دا زاره ورونه دي، جلبۍ کې ویل نشته. خپله جلبۍ وړمه د دغه استاد څخه، د خپله جلبۍ وړمه دغه ځای څخه. دغه استاد جلبۍ بیا زما خپل فوقالعاده خوښې دي، ډېرې ښایستې جلبۍ پخوي. دوستانو دغه جلبۍ چې دي دغه ورور د ډېرې مشهورې دي. نو بس که د جلبۍ واقعا شوقیان یاست تر دغه ځای به نه تېرېږو. زیات بازار چوک ته راورسېدم، باران داسې تېز شو دوستانو، داسې سم تېز شو، والله سم سړی لمدوي، مځکه یې دا ده لمده کړله. نو خلک اوس بیخي په ځغستا کې دي. نو دا خواته دا د هرات بازار دی او دا خواته دوستانو دغه دی. اوس د اخوند صاحب جامع ته نږدې کېږم. په دغه منطقه کې یا په د هرات بازار کې د اخوند صاحب جامه ډېره مشهوره ده. په کندهار کې دغه جامه یا په دغه منطقه کې نه مشهوره جامې خو ډېرې دي، خو د اخوند صاحب دغه جامه چې ده دا ډېره مشهوره ده دوستانو. زه دلته په تاسې باندې ووینم اخوند صاحب مسجد جامع ډېره مشهوره او ډېره ښایسته جامه ده. ډېر مشران او ډېر پخواني کندهاریان به په دغه اړه باندې ښې خاطرې لري او پېژني بیا. د نایدو چوک ته زه اوس روان یم. دوستانو دا زم نایدو ته راورسېدم. دا د نایدو چوک دی. دلته دا غالۍ چې خرڅېږي دې خواته، غالۍ پرشمه چې خرڅېږي هغه خواته بیا د باسکلانو بازار دی، په اصطلاح باسکلان چې خرڅېږي هغه د نایدو چوک دی. نو زه هم د نایدو چوک ته نږدې بس د دې د ملګري ځای مې دی، هلته ځم روژه ماته هلته رسوم.
روژې ته هم لږ وخت دوستانو پاتې شو. ځم داسې د نایدو څخه د اصطلاح د زوړ کابل بانک پر خوا باندې ځم، یا هم د جامع عمر چوک چې ورته وایي جامع عمر چوک خواته روان یم. دا ډېره ښایسته منطقه ده او په دغه ځای کې د نایدو سره دغه پلازاوې خورا ډېرې شولې. ښه سرمایه ګزاریان هم د تجارانو وکړې، ښه پلازاوې رامنځته شوې، ښه انویسټمنټ وشو. نو ډېر ښه خوند کوي دغه ستا بیا جلا خوند کوي نایدو پر دغه ځای چې داسې تېرېږي. ټول دغسې پلازې دي او ښه ابادي سوې ده.